پاکستان ته د عبدالله د سفر تر شا پټ سانریو. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یکشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم په رسمي بلنه دغه هیواد ته په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. هماغسې چې د ډیپلوماتیک دود یار خلاف ښاغلي عبدالله ته د پاکستان لومړی درجه چارواکي یعنې صدر اعظم بلنه ورکړه. هرکلی یې هم د یوه ولسمشر په کچه وشو. په اسلام آباد کې په سره غلی د عبدالله هرکلی وشو او د یوه ولسمشر په شان یادګار نیالګی کېښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ورسره په ګډه خبرې غونډه کې ګډون وکړ او قریشي په دې غونډه کې د شمال ټولوالي وژل شوی قومندان احمد شاه مسعود د افغانستان ملي اتل وباله. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر بجوا د عبدالله د استوګنې ځای ته ورغی چې له ده سره 2 په 2 خبرې وکړي. همداراز ښاغلي عبدالله د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. عبدالله ته تر دې وړاندې هم په تېرو کلونو کې پاکستاني چارواکو د اسلام آباد د سفر بلنې ورکړې وې، خو ښایي د نوموړي په نظر پاکستان د تګ په دې نه ارزېده چې د خویند خوا بده کړي. دا ځل ولې عبدالله پاکستان ته ولاړ؟ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سږ کال د اپریل په 5مه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. عمران خان وویل چې کابل ته د دوستانه مشوره دا ده چې که غواړي د ولسمشرۍ انتخابات یې د سولې له پروسې سره هممهاله وي نو باید موقت حکومت جوړ کړي. د افغانستان خلکو زما خبرې واورئ او په غور یې واورئ. په یاد وساتئ چې موږ تاسې خپل ورونه ګڼو. زه لاسونه پورته کوم او الله تعالی ته دعا کوم چې د افغانستان خلکو ته امن راولي. تر دې وړاندې هم عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د افغانستان له شدید غبرګون سره مخامخ شوه. هغه مهال د عمران خان د څرګندونو په اعتراض کې افغانستان خپل سفیر د مشورې لپاره کابل ته راوباله، خو کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو وویل چې د عمران خان خبرې تحریف شوي، افغانستان خپل سفیر بیرته پاکستان ته ولېږه. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر بلاول بوټو زرداری د عمران خان پر څرګندونو سختې نیوکې وکړې او هغه یې نامناسبې وبللې. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لا جنجالونو وروسته هم څرګندېده چې د کاسې لاندې نیم کاسه شته. په دې ډول پر ولسمشر غني فشار راوستل شو چې عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس په توګه ومني او داسې مرکب پلاوی وګماري چې د غني د حکومت بشپړ استازیتوب به ونه کړي. طالبان هم له دې سره موازي ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي بلکې په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي چې نورې خواوې هم پکې برخه ولري. طالبان هم له دې سره موازي ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي بلکې په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي چې نورې خواوې هم پکې برخه ولري. د طالبانو د اسران هم غانبل د پاکستان او امریکا له جوړې شوې طرحې سره همغږي لرله. که زه هم په ظاهره په قطر کې خبرې اوس له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي، خو احتمالا د عبدالله د اسلام آباد له سفر سره به طالبانو ته شنه اشاره ورکړل شي چې خنډ پای ته ورسوي، وړاندې لاړ شي او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره د عمران خان طرحه عملي کړي. اصلي طرحه څه ده؟ پاکستان اشرف غني د افغانستان د مشر په توګه نشي زغملی. ځینو پخوانیو پاکستاني جنرالانو په ښکاره ویلي چې غني باید له صحنې ووځي او موقت حکومت جوړ شي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د مسلې حل کولو ته ګمارلی غواړي چې په هر صورت دا مسله حل کړي، ول بلې خوا له ولسمشر غني سره یې اړیکې له ډېره وخته په زړه پورې نه دي. ښایي په هغه خبره کې چې عمران خان د اپریل په 5مه وکړه د خلیلزاد موافقه شامله وي. ولې پاکستان تر غني او طالبانو باید عبدالله غوره وبولي؟ پاکستان پوهیږي چې دا ځل طالبان په یوازې سر حکومت نشي کولی او باید نورې قومي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. له یوې خوا پاکستان د افغانستان په نورو قومي ډلو کې نفوذ نه لري او له بلې خوا پاکستان د طالبان د یو لاسي او قوي حکومت غوښتونکی نه دی. په وروستیو کې څو پاکستاني چارواکو دا خبره په زغرده وکړه چې د طالبانو د بشپړ واک ملاتړ نه کوي. پاکستان په افغانستان کې کمزوری او ویشلی حکومت د ځان په ګټه ګڼي او په اسانه خپلې غوښتنې هم پرې منلی شي. په همدې حال کې که د عبدالله په مشرۍ له طالبانو سره د شمال ټولوالي ګډ حکومت جوړ شي، د اوسني حکومت او امنیتي ادارو پښتانه چارواکي به ګوښه شي او ځای به یې طالبان ونیسي. په داسې صورت کې به هم پښتانه د 1990 لسیزې په شان په اتومات ډول د طالبانو پلویان شي، ځکه چې بله چاره به ورته پاتې نه وي. په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته همدې ته ورته سناریو تکرار شوه. پښتانه مجبور شول چې د شمال ټولوالي په وړاندې د حامد کرزي ملاتړ وکړي.
پاکستان پوهیږي چې په هغه حکومت کې چې یو اړخ یې د شمال ټولواله وي او بل یې طالبان پښتانه میلادپال به هغه کسان چې پاکستان د خپلو ملي ګټو خلاف ګڼي ځای نه لري. ښایي هند همدا اټکل کړی وي چې د شمال ټولوال له پخوانیو غړي سره یې تماسونه پیل کړي دي. روانه اونۍ د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جے شنکر له عبدالرشید دوستان سره ولیدل او دا کتنه یې د افغانستان له غیرو پښتنو کلیدي مشران سره د هند د تماسونو پیل وباله. هند فکر کوي چې د طالبانو له راتګ سره پښتانه د پاکستان غیږ ته لویږي او هند د غیر پښتنو په وسیله په افغانستان کې خپل نفوذ ساتلی شي. تر بلې ویډیو مو بولي او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا